پرې مسله خو ان شاء الله پوه شوې کنه خو لیکن طبعا کاردار چې سړی خیر خیرات وکي مسکینان له ورلی کني ورلی کی دا ورلی کی دین هغه دین چې کوم الله او رسول ویلې دي قسم په الله چې دي خلکو په روان شوي کنه اڅه ډغره بخوري شي دماغ هم نشي ګنګ شي ان زیاد ابن جبیر د زیاد ابن جبیر نه روایت دی بعض خلک افتخارانه وي شکر لله الحمد موږ دیو بندین یو موږ احناف یو موږ مالکین یو موږ شوافی یو موږ الله دار ستاره در مبارک موږ لله الحمد محمدین یو منسوب سوی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کور کې کور کې شي لا جوړوي دا شګو بندونه جوړ کړی چې په در باندې لار ستام غر کې هغه بند مړي او هغه غجر دی مړي چې کوم شي په کې هغه سترم نه ډوبای را ډوبای نه ایوب سختینی وای وې در رب العالمین رحم په ځوان انسان باندې درشه دغه تربیت د دې عالم په واسطه باندې وشي چې الله او رسول الله خلک دا دعوت دی قسم په الله چې زموږ اساس اکابرین الله اکبر کاغه شیخ عبدالسلام دی که شیخ امین الله سی دی کدا شیخ صاحب احمد شاه دی خلکو مل د دې تربیت را کړې دی چې الله او رسول الله موږ دعوت کړیو امام نووي صاحب خو پیژنې یو الکه ځواني کې مړ شو دومره کتابونه لیکلي دي چې هیڅ دومره لیکلي دي په ځواني کې اېدا پر عمر باندې تقسیم شو تقریبا د ورځې څو ورقه ور باندې راځي ګنټه کې خدا په چکر درس کې نسو توجه چې درس به کې نسو رب العالمین له بيدا ویل یا الله ته زما په دې ځړ کې د دې استاد سره څه ټکر رانه والی څه خفګان رانه والی اسنه چې دنه زه دا درس اخلم دا زما ډیر محسن دی دې ځړ کې څه خبره پسې لاله شي نن راشه موږ ورانه بلاکس لګیو کم طالب ود کېدو ملګرو له چې استاد غیبت کله شروع شنه بیا لګ ما راځي کوي څه خوند به دکی قسم په الله چې دې شیخ امین الله دی او د دې شیخ عبدالسلام د احسان مونږ نه منو کنه رسول الله فرمایي چې تاسو به الله احسان مونږ منئ من چیرته عقیده پیژندله نن چې مونږ پاغه باندې فتوا کوو چې دا پلانې ملاد او پلانې ملاد پلانې امام نووي صاحب لسوي وی ربا تزما د خپل شیخ سره په دې ځل کې لکه اخو دې قرانه ولې چې اسنه الله می د علم نه محروم نکي محروم او موږ مولانا صاحب څه ویو لا شروع مونږ کړي که خیر غلطي به وسره نه سم دلته نه هغه مړه درباري دی هغه پس پنځونو ناشته دی وکه حج د چې ته حج کې وسیږي چې هغه دې معاف نه کیږي نه والله کله چې مشه به بر ذات معاف کی من لم یشکر الناس لم د دې خلکو شکر شادانه کې ته عقیده څه پیژندله ټول ورځ باندې خرچ لاول یا به غواګانې چلاولې والله کته دام پیژندل چې توحید سره ویل شي په خالقیت سره معنا په رسالت سره معنا په الاسماء والصفات سره معنا الله سره معنا رسول سره معنا اتباع سره معنا فائدې سره د نه اتباع ضرر چي شي تقلید سره ویل شي دا خو همدار لکه چې بس ملای وتړل او ویل ځان روغورځو درزه دا ایدي عمر سره خلک ولي وراندي يهود او دا روافض ځکه عمر د دوی د جرړې دنیا لاره کار کړی ایدي مولا سره خلک ولي وراندي قسم په الله حقایق خلق له کار کړ په خدا شي نو ډېر زور بچي کوم وخت وسړي به افتخار کو ویجی استاد د لور زری خپل ژوند غواړم سما شو ډیر اوچت عالی تحصیلات کړی شي کنځي شریف د خیر اخلاص کړي مونږ خو پروسه کال ویل ده حدیث بچا پیژندل په ولله چې پیوځي کې به حدیث راغی بیا بارا ګونګار و ما پورتنوي بدش ویل من خلکو ویل ګونګار و ما او 10 منټه حدیث ر باندې وای کش پښتو لفظ به ویلي درس الویک علوم پکار دی دومره علوم پکار دی او هغه علوم پکار دی الله رب العزت دغه علما راوسته د زموږ سوسو کابرین دي دوی په موږ تاسو باندې حقوق دي لکه څنګه چې د پلار حق دی ای دوی د بچو د پاره ای دوی د زنانو د پاره ای دوی د خاندان د پاره ای دوی د شخصیت د پاره ای دوی د اخر خاتمه د پاره مستقله دعا په موږ باندې حق دی حق چې د الله په دربار کې وکړو نووي سي بوي الله د خپل شیخ مخه زوس کینم د درس به مخکې دعا وکړه زما په دې ځړ کې چې دی خپل شیخ لاره ولې چې اسنه د علم رنا الله بیا والدي موږ مولانا صاحب خبره نن بالعکس کوو ها مړه بس رومال بسر را شو له بیچاره دا غلا سونه پاستې دي هغه بسیله کتاب ولیکا ته پکې ته چې تا خو د جهان راوران کې چې اوس دا ټول اسمان د تاره ټینګ کړي دي دا د حدیث مخالفت راځي من لم یشکر الناس ها دې خلکو شکر په موږ پکار ده کنده پکاره شکر هم دا چې هیڅ هم نه کوي دعا به سم غواړه خدا خپل ژبه ته بنده کا ابن عساکر روایت راوړي لحوم العلماء مسمومه د علماء غوخي د زهر نه ډکې دي زما د پزاد الله قسمی چې غوخي مرتور اورلې او ژبه کې وسر خولې خپل زړه بزان لا په ټوټه کی رسول الله فرمایي ودا د الله اولیاء دي او څوک چې رب العالمین د ولی سره دشمنی کوي نو په دې وخت کې الله رب العزت اعلان کوي د جنگ الکه د خپل ځان غم کوا چې اخرت کې بس مات سالي
ته اوس په دې دنیا کې څه پتوې کې دا کافر او هغه مشرک او دا هغه او دا طاغوتی او دا غیر طاغوتی چې کوم سره طاغوتی هغه ټکو باسه نور د دې غم کوه چې رب ازما اخره خاتمه به څنګه جوړیږي والله د ابلیس موږ دوکه کړیو چا ابلیس نو د دې لوی لوی اکابرونو پسې مولانا دا شی به مر خلاصوي چې خبره چیرته قرآن او سنت نه خلاف وا چې پلار دی ولې نه نو به په نر باندې ټک ورنو باسي پر خبره پوي کنه دې خبره کې خو تاسو پوه شوي چې څوک وهم پیدا نه کی چې تاسو ولې د لوی لوی غروب سي توپونه راخستي نه چې خبره د MD شیخ امین الله د MD شیخ عبدالسلام د MD شیخ غلام الله رحمتي د MD الباني د MD شیخ احمد شاه غلطه وا غلط لبه غلطه ويو او صدق لا رشته لبه شي ويو رشته پر خبره خو ان شاء الله پوه شوي وعن زياد بن جبير قال دا فرمای رايت مولود عبد الله بن عمر قد اتى على رجل ودا تیرودو په سړي باندې قد اناخه هغه چوکړی وا د خپل چی شي څاروي وکړ ينحرها غير الاولى فقال ورته ویلي ابعثها قياما ورته شي ویلي ودا ودروا او زنګون ورته وتړه سنت محمد دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت زګه وک بسنګ علالای والبدنها جعلناها ورسب سے ورشه ګوره ثواب سمره په غدریخ په باندې پورته وجبت چې کله دلته وي بده نه هر کې غرب شي بیره سره پریوزي سملې بنا زیاد ابن جبیر ابن حیا ابن مسعود الثقفي د درې طبقه نه دي سقم د کله کله مولانا ارسال کوي اتا علی رجل په یو کس ورتلو انا خکینه ولا بدنه ته د خپل قرباني وکه ابعث قیاما ويدروا مقیده منت تړل شوی د حدیث مفهوم باندې پويږي خجی د حدیث احکامات دوخي د سنت طریقه د حلالي دار چې هغه به دولاړي کنه زنګونی ورته تړلي غو چې لې شکر سملې مولانا هغه به ولالي چپېکا د حلالولو طریقه اقا طریقه اختیار کړي چې مولانا سرویل شي نه تکلیف هغه په مخ کې رسول الله فرمایي چاړه مته راکوا بل ځکه تیرا چاړه بشرا وړه الله تعالی پر خپل مخلوق باندې رحم کوون کې ذات دی رحیم دی ایدی وجنه کوم انسان چې قرباني کې اغلم وجه ته رحم وکا وبالله التوفیق